سلامونه او احترامات قدرمنو دا مهال د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې د کراچۍ هوایي ډګر ته بیخي نږدې ولاړ یم. را سره د کراچۍ دوه د صحافت معتبرې حوالې دي. زمونږ نیازلي رور دی دلته په یو ځایي میډیا کې کار کوي. د دې ترڅنګ زمونږ ډیر محترم فضل عزیز بونیری صاحب څوک چې په نړیواله اداره کې کار کوي د صحافت د لارې په کراچۍ کې د ځپلې او دردېدلې پښتنو بلها سټورۍ راویستې دي. په کراچۍ کې وګرځېدم او بیا په تیره د پښتنو لارو کوڅو ته لاړم. د هغو حال مې ولید. هم دا هغه خلک دي چې دوی د پښتنو په حال باندې د ټولو نه ښه مشاهده او مطالعه لري. د دوی نه به پوښتنې کومه د کراچۍ د پښتنو په مستقبل باندې او د کراچۍ د پښتنو په حال باندې. بونیری صاحب اول به تاسو له راځم. خو په کراچۍ کې ډېر قامونه میشته دي، دلته ژوند کوي. د پښتون حال چې دلته خواوشا د یو اندازې مطابق د 500 لکو نه زیات پښتانه پراته دي. په خصوصي ډول باندې چې د هغو کوڅو ته لاړ شي ته به وایې که دوی سره بلکل د میرې مور سلوک روان دی. دا څه وجه ده؟ آیا په ریاستي ډول باندې دوی ته پاملرنه نه کیږي او که دې کې د پښتون قام خپل قصور هم شته دی؟ افسر افغان په کراچۍ کې دلته چې کله بلدیاتي نظام و د مصطفی کمال په وخت کې دغه نه مخکې یو خو د پښتنو خپل نمایندګان هغه رنګ نه دي کامیاب شوي لکه په صوبایي اسمبلی باندې یا په قومي اسمبلی باندې یا په کچه باندې ناظمان که هغه و هغه یو څو په شمار ډېر لږ بیا د پښتنو سره چې کله ستا سره خپله نمایندګي نه وي دا د پښتنو دلته ملتپاله ګوندونه چې دي په خپله پښتانه وایي چې لکه د پښتنو یوه علاقه ده. زه به تاسو ته یم بنارس ته لانډي دی د پښتنو غټه علاقه چې دوی زموږ سره بدبختي دا شوې ده چې د پښتنو یو ټوکړه یو برخه چې دا په یو ځای دي دا 4 ټوکړې شوې ده. دوی په یو حلقه کې دا 25% د یوې حلقې ته تللی دی، 25 بلې ته تللی، 25 بلې ته تللی، 25 بلې ته تللی دی. دوی وایي چې زموږ ته خپل نماینده کله میلاو نشي د صوبایي اسمبلی د قومي اسمبلی هغه د دې هغه یو برخه یو پښتون چې دی هغه 4 برخې شوې د بقول دلته د ملتپاله ډلو چې هغو په دې باندې په ګراونډ باندې کار کړی دی. هغو باقاعده حلقې جوړې کړي دي، نقشې راویستې دي چې زموږ دا حلقه دا د پښتنو آبادي 4 ټوکړې شوې دي د دې لپاره چې دلته پښتانه یو کینډیډیټ یا یو امیدوار کامیاب نه کړي. خو په دې باندې بیا د صوبایي حکومت یا دلته چې کوم د الیکشن کمیشن انتظامیه ده په دې کې حلقه بندیانې بیا هم بدلونونه شوي دي. خو د دې باوجود پښتانه دا ګیله په خپل ځای کوي چې زموږ سره دا زیاتې شوې دي ځکه موږ خپل نماینده کامیاب نه کړی شو. چې کله ستا سره خپل نماینده نه د بلې پارټۍ د بل ځای د بلې علاقې سړی ستا علاقه دی دا دعوه کوي پښتانه د کراچۍ چې زموږ سره ارادتن قصدن آمدن داسې کېږي موږ داسې شاړ پاتې کړی شوي دي. صحیح ده. نیازلي صاحب تاسو له به راځم. ما د پښتنو سره دلته خبرې وکړې. زیاتره پښتانه نه د ووټ په اهمیت باندې دلته پوه دي، نه د هغو دلته رجسټریشن شته دی. پښتانه دلته ژوند کوي او د ووټ رجسټریشن یې په کلو کې دی یا په یو ځای یا په بل ځای کې. څومره دغه خبره اهمه ده، څومره دا ارزښت لري چې پښتانه د ووټ په زور باندې پوه شي او د هغې په بنیاد باندې پارلمان ته خپل غړی ولیږي او بیا د دوی تقدیر بدل شي. په دغه اړه به پښتنو ته څه ویل غواړئ؟ مننه. کومه خبره چې فضل وکړه چې څنګه په صوبایي اسمبلی ده که قومي اسمبلی ده که بلدیات دي چې دلته د پښتنو نمایندګي نشته. زیاتره پښتانه چې دلته راغلي تر دې چې که 13 کاله وشو 40 کاله وشو خو د هغو د ووټ اندراج اوس هم په دې ښار کې نشتي او هم دغه وجه ده که د پښتنو د علاقو خبره موږ کوو چې وایي هغو کې چې کوم دی بیکورډ ولې دي هلته تعلیم چې کوم دی ولې نشتي نو څه د ریاست قصور هم په هغې کې دی. پښتانه که په کلي کې هم سبق ووایي او که دلته هم ووایي که هغه جنرل یونیورسټیانې دي که هغه پرایویټ یونیورسټیانې دي که هغه میډیکل دي که هغه انجینیرینګ دي په هغې کې هغو ته داخلي نه میلاویږي. هغه چې دو سره د دې ځای ډومیسایل چې کوم دی نشتي نو بیا د هغو مجبوري جوړه شي چې زموږ ماشوم چې کوم دی هغه به چېرته یا نرسنګ لذي زیات نه یا به چېرته په جرنل کې چې کوم دی صرف BA چې کوم دی کوي هغه انجینیر نشي جوړېدی، هغه چې کوم دی ډاکټر نشي جوړېدی. دا ډېرې غټې مسلې دي چې دا دلته پښتنو ته دي. دلته چې کوم دی پښتانه راشي نو هغه پلار به مزدوري هغه به کار کوي، زوی به دلته سبق کوي، نو هغه دواړو په یوه دیره کې پاتې کېږي. ولې چې په کراچۍ کې هاسټل کلچر چې کوم دی هغه نشتي. دا ډېرې غټې چې کوم دی مسلې دي. دا داسې مسلې دي چې دا چې کوم زموږ چې کوم دلته په لوکي لیول باندې کوم خلک دی هغه هم د حل کولی شي خو د هغه خلکو دې ته سوچ چې کوم دی نشتي. باقي د نادرا چې کومه خبره ده د ووټ د اندراج خبره ده په وخت سره دا خبر په مختلفو علاقو کې راچوتېږي لیکن تر اوسه پورې دا چې کوم دی حل نه شوه. ډېر خلک چې د دې ځنې شناختي کارډ مخکې هم جوړ کړی دی، پاسپورټ یې جوړ کړی دی، تر دې پورې چې هغه اوس رینیول لځي نو هغه دلته چې کوم دی ټیکېږي نه هغه ته وایي ته کلي ته لاړ شه، ته مردان ته لاړ شه، ته سوات ته لاړ شه، ته چنګلې ته لاړ شه، دا به هلته چې کوم دی ته ټیکئ. نو دا ډېر بنیادي وجوهات دي چې په دې کې چې کوم دی پښتانه چې کوم دی هم دغه وجه ده چې هغو د دې مسایل شکار دي په دې ښار کې او ورځ تر ورځ هغو دا مسایل چې کوم دي دا حل کېږي نه بلکې د وخت سره نور ګرانېږي. صحیح. بونیری صاحب آخري پوښتنه مې دا ده په داسې حال کې چې پښتانه
دلته هغه ډیګریانې نه لري، پښتنو سره ووکیشنل ټریننګ نشته دی، سکل نشته دی، چېرته چې د زور کار دی هغه به پښتون کوي. د کراچۍ پښتون ته تاسو د یو خبریال په حیث باندې د دې مستقبل ته په کم نظر ګورئ؟ افسر په کراچۍ کې یو تاسو د 450 لکه دعوا وکړه، دا دعوا ده. دا په کراچۍ کې عموما دا دعوا کېږي چې دلته 40 لکه پښتانه دي یا 50 لکه دي، یو خو د دی دا ریکارډ په یو ځای هم نشته. دا ټوله دعوا ده. څومره دي یقینا په لکونو کې دي او ډېر زیات دي، او یقینا چې دلته یادېږي چې دا په اردو ژبو بس یا په اردو سپیکرز پسې دا په دویم نمبر ډېر زیات قوم دی. د کراچۍ د پښتنو مستقبل په کراچۍ کې څنګه دی؟ دلته ملتپاله ګوندونه شته دی. که چېرته عموما سیاستونه کېږي، په سیاستونو باندې خلک موبلایز کېږي، خلک خبرول کېږي، هغو په حقونو خبرول کېږي، د هغو په مسلو خبرول کېږي، دا ورته ویل کېږي چې که چېرته دا ستا مسله چې دا تا ته پته چې په دې ځای نه حل کېږي، د دې د حل لاره هم دا ده. دوم دا سیاسي ګوندونه هم دا خلک دی چې دا عام خلک دی، دا خبر کې دلته په کراچۍ کې دلته ټول مزدور کار خلک راغلي دي، عام غریب خوار خلک راغلي دي. بیا په دې کې ډېر زیات شتمن خلک دي، اوس په دې کې تعلیم یافته خلک هم دي، په دې کې ډاکټران دي، په دې کې انجینران دي، زه صحافي یم، بل هر نمونه خلک شته دي. خو دا خلک رايوځای کول دي، دا بیا ډیوټي د چا رايوځای کول دي. دلته ملتپاله ګوندونه دي، دلته څومره ګوندونه چې دی په دې په حقونو خبرول دي، دی په الیکشن په ووټ په اهمیت خبرول دي، دی په ناسته ولاړه په تعلیم په دې سیزونو باندې دا خبرول دي، او دا خبرتیا نه پس هغه د الیکشن ته بیرته راځي چې ته به په سیاسي لار راځي، ته به په آئیني لار راځي، ته په قانوني او په جمهوري لار راځي. هغه لارې دلته د سیم لري چې بیخي بندي خو دی چې کومې مسلې یادې ما تاسو ته ویلې چې د حلقه بندو د دې د الیکشن یا د ووټ د اندراج هر څه شته دی. پښتانه په کراچۍ کې په هر څه باندې خبر دي او پوه دي، خو لږ رايوځای کول دي، لږ موبلایز کول دي، لږ خبرول دي. نو د دې لارې به دا ځي خپل حقونه او هر څه به ترلاسه کړي. ډېره زیاته مننه کوم بونیری صاحب ستاسو، نیازعلي صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو، د کراچۍ لکونه پښتانه ولې نه رايوځای کېږي؟ دیو به څوک رايوځای کوي؟ هغه قام چې هغه د تاریخ په اوږدو کې خپل هر څه لري، هغه ولې دلته د لویو محرومو سره مخ دی؟ دغه یو سوال دی په ملتپاله ګوندونو باندې، دغه یو سوال دی د کراچۍ په زیرکو فکرونو باندې، دغه یو سوال دی د کراچۍ په هغه صاحب حیثیت پښتنو باندې، څوک چې وس هم لري، څوک چې سوچ هم لري، څوک چې پیسې هم لري. دغه پښتانه به څوک رايوځای کوي؟ د دې دپاره کم لارې چارې، کم ګامونه پورته کول پکار دي. دغه سوال په تاسو باندې پرېږدمه. افسر افغان ته اجازت راکوئ. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.